Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die 5 Sinne, die so wichtig sind. جور بخیر. پنځګونې حسونه یا د 5 زنې. په بدن کې داسې غړي شته چې مغز ته سیګنال ورکوي لکه د اوریدو، بوی کولو، لیدلو، لمس کولو او خوند معلومولو. که دا ټول حسونه نه وي نو انسان مړ وبوله. نو پوهیږو چې د انسان او بل هر ژوندي موجود په ژوند کې دا حسونه خورا اړین دي او باید په بله ژبه کې هم زده کړو. راځئ چې جرمنۍ ژبه کې دغو حسونو ته څه وایي. شمکن خوند یا ذایقه. ذهن لیدل. hören اوریدل. riechen بوی کول. tasten لمس کول. او اوس دا هر حس له بیلګو سره شریکوو. Die 5 Sinne. Die 5 Sinne. پنځګوني حسونه. Die 5 Sinne. Ich schmecke mit der Zunge. Ich schmecke mit der Zunge. زه په ژبه خوند معلوموم. Ich schmecke mit der Zunge. Ich sehe mit den Augen. Ich sehe mit den Augen. زه په سترګو لیدل کوم. Ich sehe mit den Augen. Ich höre mit den Ohren. Ich höre mit den Ohren. زه په غوږونو اورم. Ich höre mit den Ohren. Ich rieche mit der Nase. Ich rieche mit der Nase. زه په پزه بوی احساسوم. Ich rieche mit der Nase. Ich taste mit der Hand. Ich taste mit der Hand. زه په لاس لمسول کوم. Ich taste mit der Hand. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.